خدمتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د اولادونو د روزنې د لړۍ په 11مه برخه کې د مور او ماشوم ترمنځ د اړیکې پر جوړېدن، څرنګون او په دې برخه کې د مور د شیدو پر اغیزو وغږېدم. ومې ویل چې که په عادي او طبیعي شرایطو کې یوه مور خپل ماشوم ته تای ورکوي، د شیدو ترکیب او ترتیب یې خوندي او ثابت پاتې کیږي. مګر کله چې یوه مور په نه زړه شیدې ورکوي، له یوې خوا د شیدو نورمال ترکیب او ترتیب ګډوډېږي او د ماشوم له اړتیاوو سره سم بدلون نه مومي، او له بلې خوا مور هڅه کوي چې له ماشوم څخه ژر تای واخلي او هر څومره ژر چې کیږي د شیدو ورکړې بهیر پای ته ورسوي. په پایله کې ماشوم وږی پاتې کیږي، ژړا ته مجبوریږي، د اړینو غذایي موادو د نه لرلو له کبله یې د هاضمې جهاز خرابیږي. د مور و ماشوم اړیکه سستیږي او یا بیخي نه جوړیږي. ورو ورو د مور له شیدو څخه زړه توری کیږي او په نتیجه کې د مور په تیو کې د شیدو چینې څاڅکی څاڅکی د وچېدو په لوري درومي او مور ته پلمه په لاس ورځي چې ماشوم مې شیدې نه خوري، تای نه روي، نه مړیږي، ډیر ژاړي، ځورېږي، ما هم ځوروي او په دې توګه د وچې شیدو کارولو ته لاره جوړوي. ماشوم چې له یوې خوا ډیر وږی دی او له بلې خوا کیدای شي ځینې وچې شیدې د مور د شیدو په پرتله خوندورې وي، په ډیره اسانۍ د وچې شیدو ته لیواله کیږي او د مور د تی له رودلو څخه ډډه کوي. او په پایله کې مور ورو ورو له خپل مسؤلیت څخه ځان غړوي، د تی ورکړې پر مهال صبر او زغم نه کوي، له تی سره د ماشوم لوبې جدي نیسي، هغه ته وخت نه ورکوي چې د شیدو رودلو پر مهال سر یوه خوا بله خوا کړي، له تی سره بیا لوبې وکړي او بیا بیرته رودل پیل کړي. د ماشوم معدې ته د تیرې شوې هوا د ایستلو لپاره هغه پر شا نه ټپوي او په پای کې داسې یوه مور ترې جوړیږي چې چورلټ د تی ورکولو څخه انکار کوي، خو ټوله ملامتي پر ماشوم اچوي. البته ځینې نور دلایل هم شته چې له کبله یې ماشوم ته تای ورکول د ځینو میندو له انده په زړه پورې ښه او اسانه کار نه بریښي. د سارې په توګه د خلکو په منځ او یا عمومي او کارځایونو کې تای ورکول چې خپلې ستونزې او مشکلات لري، ځینو میندو ته هومره سخت او ستونزمن کار شي چې له مخې بیخي نه غواړي ماشوم ته خپلې شیدې ورکړي. خو څېړنې دوه څیزونه ښیي. یو دا چې د هغو ښځو 90% چې خپلو بچیانو ته تای نه ورکوي، د بچي له زیږون څخه مخکې پریکړه کړې وي چې خپلې شیدې به نه ورکوي. ځکه نو په دې برخه کې په ماشوم پورې اړوند دلایل اکثراً بې بنسټه او ناسم بلل کیږي چې مور یې د پلمو په بڼه کاروي. دویم دا چې که د پلار خوښه نه وي چې میرمن یې ماشوم ته تای ورکړي، تی ورکړې ته چمتو مور یو دم د شیدو له ورکولو څخه ډډه کوي. شمیرې ښیي چې د میړه په مخالفت کې یوازې 15% میندې توانیږي د خپلو بچیانو ته اړینه موده تای ورکړي. پر دې اساس ویلای شو چې په یاده برخه کې د ماشوم د پلار او شاوخوا خپلو خپلوانو چلند فوق العاده ارزښت لري. په هر صورت ماشوم ته باید لږ تر لږه په لومړنیو 2 تر 6 اونیو کې د مور شیدې ورکړل شي، ځکه د مور لومړنۍ شیدې چې ورږه یې بولي هغه ټول اړین او ضروري څیزونه لري چې ماشوم له ناروغیو څخه خوندي ساتي. که ماشوم ورږه وروي، د مور هومره به د ناروغیو په مقابل کې کلک او مقاوم وي. په لومړنیو 6 میاشتو کې ماشوم له ناروغیو سره زور نشي وهلی، هره ناروغي یې څملولی شي. خو که ورږه وروي او د مور لومړنۍ شیدې وخوري، د هرې ناروغۍ زور پرې نه رسیږي، کلک او غښتلی وي. ورږه او لومړنۍ شیدې د بدن دفاعي ځواک د غښتلتیا او له ناروغیو څخه د خوندیتوب لپاره بسنده او پوره څیزونه لري. تقریبا تر 3 اونیو پورې کولای شي د مور د بدن دفاعي ځواک او مسئولیت مخامخ ولېږدوي او داسې شرایط رامنځته کړي چې له یوې خوا د ماشوم بدن شیدې وزبېښي او له بلې خوا یو څه د معدې او کولمو په دیوالونو کې
وساتي چې په مرسته یې وکولای شي تر 6 میاشتو پورې ماشوم د شاوخوا ټولو ناروغیو په مقابل کې خوندي او مسؤن کړي. په دې 6 میاشتو کې ماشوم ورو ورو د ناروغیو په مقابل کې خپل مقاومت پیدا کوي او د شیدو له لارې له مور څخه په ورغلي مسؤلیت او دفاعي ځواک باندې اتکا کموي او په دې توګه خپل ژوند خصمانه کوي. ځکه نو په ټینګار سره یو ځل بیا وایم چې ماشوم ته باید لږ تر لږه له 14 ورځو څخه تر 40 ورځو پورې د مور شیدې ورکړل شي. مور باید وپوهیږي چې ماشوم یې په پیل کې هر 2 یا 2.5 ساعتونه وروسته شیدو ته اړتیا لري. ځکه نو په لومړنیو میاشتو کې د مهالویش له مخې د شیدو ورکړه تېروتنه ده. باید صبر وکړي چې د ماشوم لخوا د شیدو رودلو لپاره کومه نښه او سیګنال ترلاسه کړي. ماشوم چې شیدې وغوښتلې، مور باید فوراً شیدې ورکړي او تر هغو ته یې ورکړي تر څو چې ماشوم وخوري. ډېری ماشومان د تیرودلو پر مهال له تی سره لوبې کوي. یوه شیبه تیروي، بله شیبه مخ او سر ترې اړوي، یوه خوا بله خوا ګوري او بیرته تیرودل پیلوي. په دې وخت کې باید مور له زغم څخه کار واخلي او صبر وکړي چې ماشوم په بشپړه توګه رودل بس کړي. د تی ورکړې په وخت کې باید چاپیریال او محیط سالم وي. شور ماشور او ګڼه ګوڼه نه وي. رادیو او تلویزیون ګل وي. ډیره رڼا نه وي. ماشوم د مور په غېږ کې وي او د امکان تر بریده مور او ماشوم ډیرې جامې نه وي اغوستې چې د دواړو پوستکي سره ولګي. که مور په څوکۍ یا ځمکه آرامه ناسته وي تر ټولو ښه حالت دی، خو کولای شي په یوه اړخ ورته اوږده وغځېږي، مګر توشکه باید نسبتاً کلکه او یو څه لوړه وي چې ماشوم تیته ورپورته وساتي چې د مور په ملا او څنګله زور رانشي. ګرانو لیدونکو، د دې لپاره چې دا ویډیو ډیره اوږده نشي، پر همدې موضوع به په نورو خپرونو کې لا ډیر معلومات درکړم. هیله ده چې ټولې ویډیوګانې یو پر بل پسې وګورئ او له خپلو ملګرو او دوستانو سره یې هم شریکې کړئ. تر هغو مو په لوی الله سپارم، خو پام مو وي چې د دې ویډیو لایک یا ډسلایک او د دې چینل سبسکرایب مو هیر نشي.